سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د 3 شپو او ورځو په کوما کې له تېرېدو څخه وروسته زموږ د کیسې اصلي کرکټر رابینسن کروسو بالاخره په هوش کې راځي. کله چې سترګې خلاصې کړې سمدستي ویرې راګیر کړي. سمندر هر لور ته آرام دی، خو هغه څه چې د خپل مخې ته ولیدل زړه یې ټوټه ټوټه کېږي. د ده د ملګرو جسدونه په لیرې اوبو کې داسې پراته دي لکه په آرامه چې ویده وي. خو رابینسن ډېر په حقیقت باندې پوه سو. بیا ویل نور ټول مړه دي، بیړۍ ډوبه سوې ده او زه یوازې ژوندی پاتې یم. هغه د غم او درد سره سره د خپلو ملګرو جسدونه یو په یو سره له سمندر څخه راویستله او خاورو ته یې وسپارله. تر ماښامه د اوسېدو کوم ځای نه لري، نو شپه د یوې ونې په سر کې تېروي او له ځانه سره وایي باید هر څومره چې ژر کېدلی سي د کور د تګ لپاره باید لاره پیدا کړي. سبا سهار رابینسن په سمندر کې د بیړۍ ماتې سوي برخې ویني. فکر کوي چې سپو د بیړۍ پاتې برخې تر غاړې پرې راوړي دي. پوهېږي چې ښایي دا یو وروستی چانس وي. هغه پرېکړه کوي چې بیرته باید بیړۍ ته ولاړ سي. غواړي هر څومره شیان چې کولی سي راټول یې کړي. شاوخوا 1 ساعت وروسته په ډېر زحمت سره د بیړۍ هغه پاتې برخې ته ورسېږي. کله چې بیړۍ ته خیږي او لاندې خونې ته ځي، له نږدې خونې څخه د سپي غپا اوري. ناڅاپه په ویره سره درېږي. رابینسن تبر را اخلي او دروازه ماتوي. کله چې دروازه خلاصه کړل او خونې ته ورننوتی، د ده ګران سپی سیمبا په منډه راوځي. رابینسن ډېر خوشحاله سو کله چې خپل سپی ژوندی ولیدی. وروسته ژر ژر په هغه بیړۍ کې لټول پیلوي. خوراک، اړین وسایل او ډېر توپکونه او اسلحې راټولوي. تر دې مخکې چې بیړۍ په بشپړ ډول سره ډوبه سي، هغه هر څومره اړین شیان چې کولی سول راویستله. له ماتې سوي بیړۍ څخه یې لرګي او د کار وسایل راټول کړل او یو کوچنی کښتۍ جوړوي. ټول وسایل او سیمبا یې پر هغه باندې کښېښوله. له ډېر زحمت او سختۍ وروسته یې بالاخره تر غاړې پورې ځان راورسوي. خو کله چې د غاړې خوراک ته ګوري، پوهېږي چې دی او سیمبا یوازې یو ځل نس مړولی سي. دا معنا لري چې که ژوندي پاتې کېدل غواړي، باید د دې ټاپو څخه ژر د وتلو لار پیدا کړي. له لږ استراحت وروسته رابینسن خپل ټوپک را اخلي او د ټاپو پلټنه شروع کوي. کله چې له ځنګلونو او غرونو څخه واوړي، د ټاپو بلې غاړې ته رسېږي. هغه منظرې دی حیران کوي. نه کوم کلیسته، نه کوم انسان، یوازې هر لور ته سمندر دی. ښایي کله نه کله کومه بیړۍ له دې لارې څخه تېره سي. د ژوندي پاتې کېدو هیله نږدې ختمه سوې ده، خو بیا هم رابینسن پرېکړه کوي چې که د ژوندي پاتې کېدو کوم چانس وي، هغه باید له لاسه ورنه کړي. هره ورځ ساعتونه ناست وي د بیړۍ په هیله باندې. خو ورځې تېرې سوې، اونۍ تېرې سوې، میاشتې تېرې سوې، خو هیڅ بدل نه سول. یو ورځ رابینسن او سیمبا په ډبرو ناست وه او ماهیان یې راټولوله. ناڅاپه سیمبا په زوره سره غپا پیل کړه. رابینسن په لومړي سر کې پام نه کوي، خو کله چې سر راپورته کوي حیران سو. په لیرې سمندر کې یوه لویه بیړۍ ورو روانه وه. رابینسن چې دا ولیدل، ژر یې هغه لوی مشال بل کړي او لکه لیونی منډې یې شروع کړې. خو له بده مرغه بیړۍ ډېره مخکې ولاړه، تر دې مخکې چې اور ښه بل سي. بیا هغه چوپتیا او بیا هغه یوازیتوب. په وروستي کوشش کې رابینسن د سمندر خواته څو ډزې وکړې، خو د ټوپک غږ د سمندر په لوړ شور کې ورک سو. په یوه لحظه کې کور ته د ژوندي ستنېدو وروستۍ هیله هم ختمه سوه. ستړی او مات رابینسن بیرته غاړې ته راځي. سیمبا ورسره کښېني او ژړا شروع کوي. د سپي ژړا د رابینسن زړه نور هم خفه کوي. کله چې رابینسن له هرې هیلې څخه لاس واخلي، پوه سو چې نور څوک د ژغورلو لپاره نه راځي. که ژوندی پاتې کېدل غواړي، باید همدلته خپل ژوند جوړ کړي. یو خوندي ځای ټاکي، لرګیان او خاشې راټولوي او د اوسېدو لپاره یو کوچنۍ کوډله جوړوي. ورو یې ژوند لږ ښه کېږي. میوې ډېرې پیدا کوي. د تودو اوبو طبیعي چینه هم شته. رابینسن اوس د وحشي حیواناتو او مرغانو سره په ژوند کولو سره عادت کېږي. خپل ورځنی کار جوړوي. هر سهار راپاسېږي، ځان ته خواړه پخوي، بیا ښکار ته وځي. ماښام د سمندر پر غاړه کښېني او ستورو ته ګوري. همداسې یې ورځې تېرېږي. خو د زړه په کوم کوټ کې بیا هم دا هیله وي چې شاید کومه بیړۍ راسي او دوی وژغوري. همداسې 2 کاله تېر سول او رابینسن ته د دې 2 کالو هیڅ احساس نه دی سوی. هغه ټولې پیښې په خپله کتابچه کې یاداشتوي او یا یې په لرګیو باندې لیکي. یو رښتینی ملګری سیمبا تل ورسره وي. خو که انسان هر څومره زغم وکړي، یوازیتوب یې ورو له دننه څخه خوري. هره شپه د خپلې ملګري په فکر کې وي. هغه ښځه چې مینه یې ورسره درلودله، فکر کوي چې میری شاید هغه هیر کړی وي او له بل چا سره یې واده کړی وي. یو ورځ چې رابینسن او سیمبا روان وه، یوه لویه د پښې نښه یې ولیدله.
رابینسن پوه سو چې دا د عادي انسان نښه نه ده، ښایي کوم وحشي حیوان یا یو لوی مخلوق ټاپو ته راغلی وي. په ویره کې ټوپک را اخلي او منډې شروع کوي. سیمبا هم پوه سو چې خطر سته. لږ وړاندې د سمندر د غاړې سره یې کوچنۍ کښتۍ ولیدلې. داسې ښکاري چې بیړۍ هلته درېدلې دي او ځینې خلک ټاپو ته راښکته سوي دي. په همدې وخت کې د ځنګله له منځ څخه د ډول وهلو عجیب غږونه راځي. رابینسن په ویره سره ورو ورو مخې ته ځي. هغه څه چې یې ولیدل بدن یې رژېدل شروع کړل. ډېر قبیلوي خلک وحشتناکه رسمونه ترسره کوي. هلته یو انسان قرباني کیږي. دا خلک د آدم خورونکو قبیلې دي چې پر انساني غوښه ژوند کوي. بندیان له بل ټاپو څخه راوستل سوي وو. رابینسن نور پټ نسي پاتې کېدلی. د لیرې څخه ټوپک را اخلي او ډزې شروع کوي. ناڅاپه ګډوډۍ جوړ سو. قبیلوي خلک منډې وهي. یو سړی چې په لرګي باندې تړلی و ځان یې خلاص کړي، خو له خلاصېدو وروسته هم پر رابینسن باندې باور نه کوي. فکر کوي چې رابینسن د بلې دنیا سړی دی، ځکه چې د رنګ او شکل له مخې ورته بیخي بدل ښکاره کیږي. نو فکر کوي چې شاید هغه یې هم ووژني. ناڅاپه پر رابینسن باندې حمله کوي او د ټوپک د اخیستلو کوشش کوي. په همدې وخت کې قبیلوي خلک بیا له شا څخه حمله کوي. رابینسن بې له ځنډه ډزې کوي. ځینې خلک ویشتل کیږي او نور تښتي. ورو ورو هغه سړی پوه سو چې رابینسن دښمن نه دی، بلکې د ژغورلو لپاره راغلی و. خو بیا هم لږ شک ورسره و. رابینسن بیرته خپل کور ته راځي. څو ورځې وروسته رابینسن د خوراک لپاره ځنګل ته تللی و. ناڅاپه په یوه جال کې بند سو. دا جال هماغه سړی ایښی و چې رابینسن څو ورځې مخکې ژغورلی و. خو رابینسن په اسانۍ سره ځان خلاص کړي. هغه سړی ډېر حیران سو. فکر یې وکړ چې رابینسن یو جادوګر دی، ځکه چې څنګه یې له داسې جال څخه په اسانۍ سره ځان خلاص کړي. په حیرانتیا سره ورو ورو رابینسن تعقیبوي او کور ته یې وررسېږي. هلته پوه سو چې رابینسن هم د ده غوندې یو عادي انسان دی. رابینسن هغه وبخښي. د هغه نوم یې فرایډي کښېښودی. ورو ورو دواړه یو ځای ژوند شروع کوي او ښه ملګري کیږي. رابینسن د فرایډي ژبه لږ زده کوي او فرایډي هم د رابینسن خبرې درکول شروع کوي. یو ځای ماهیان نیسي، یو ځای ډوډۍ خوري. اوس ژوند دومره یوازې نه ښکاري، خو دا آرامي او استراحت هم ډېر وخت دوام نه کوي. یوه شپه له ډوډۍ څخه وروسته فرایډي رابینسن ته د خپل مذهب په اړه باندې یو انځور رسموي او تشریح کوي یې. خو رابینسن پرې خاندي، په ټوکو سره ورته وایي دا خو د سمساره عکس دی، او ورته وایي سمساره بیا کله د مذهب یوه برخه وګرځېدله. هغه بیا خپل مذهب ورته بیانوي او وایي چې ټولو انسانانو یو خدای دی او تر اوسه پورې تاسې په غلطه لار روان یاست. د دې د ثابتولو لپاره رابینسن ورته انجیل ورکوي چې ویې وایي. خو فرایډي لوستل نسي کولی، نو په غلطۍ سره د انجیل یو پاڼه شکوي. رابینسن ډېر غوسه کیږي. په قهر کې فرایډي ته ډېرې سختې خبرې کوي. ان ښکنځل هم ورته کوي. دې کار د فرایډي زړه له دننه څخه مات کړي. هغه په خاموشي سره پورته سو او له هغه ځای څخه ولاړی. وروسته رابینسن پوه سو چې له فرایډي سره یې ډېر ناوړه چلند وکړي. څه وخت وروسته رابینسن خپله تېروتنه ومنله، نو ځکه یې له خپل ځان څخه هم بخښنه وغوښتل. خو فرایډي په اسانۍ سره بیرته رانغلی. ډېرې ورځې تېرې سوې. رابینسن هر ځای په هغه پسې وګرځېدی. اخر شاوخوا 10 ورځې وروسته هغه له فرایډي سره مخ سو. رابینسن چې هغه ولیدی سمدستي یې بخښنه ترې وغوښتل، خو فرایډي نه غوښتل چې ورسره خبرې وکړي. هماغه وخت رابینسن د هغه په ژبه سره یو څو خبرې وکړې او خپله تېروتنه یې ورته تشریح کړه. ناڅاپه د فرایډي پر مخ باندې بیرته مسکا راغله. په دې ډول سره د دوی دوستي یو ځل بیا پیل سوه. له دې وروسته رابینسن او فرایډي یو ځای د سمندر پر غاړه ماهیان نیسي. یو ځای به کښېنستل او یو ځای به یې ډوډۍ خوړله. ورو ورو یې ژوند بیرته عادي کېدی، خو دا سکون ډېر دوام ونه کوي. څو ورځې وروسته فرایډي یو ویرونکی خبر واورېدی. الینا قبیله بیرته را روانه ده. چې خبر ورسېدی، دواړو ملګرو په ګډه سره یو پلان جوړ کړي. رابینسن پرېکړه وکړه چې دا ځل به نه یوازې ټوپک، بلکې هغه بارود مواد به هم وکاروي چې له بیړۍ څخه یې راوړي وه، تر څو دا خلک د تل لپاره ختم کړي. د پلان له مخې هغوی د قبیلې غار ته تر ننوتلو مخکې هلته ورسېدل او د غار شاوخوا یې ډېر بارود خپاره کړل. چې هر څه تیار سول، دوی د یوې ونې تر شا پټ سول. له څه وخت څخه وروسته قبیلوي خلک غار ته ننوتله او د قربانۍ مراسم یې پیل کړل. په هماغه وخت کې رابینسن له پاس څخه بارود ته اور واچوي، خو هر څه ګډ ورسول. د رابینسن سپی سیمبا د هغه پر لور باندې منډه کړه. رابینسن غوښتل چې هغه ودروي، خو ناوخته سوی و. په یوه شېبه کې اور خپور سو او په غار کې یوه ستره چاودنه وسوه. غار والوزېدی. الینا قبیله په بشپړه توګه سره تباه سول، خو له بده مرغه سیمبا هم مړ سو. رابینسن سخت مات سو. هغه سیمبا په ډېر عزت خاورو ته وسپاري، خو خطر لا پای ته نه ورسېدلی.
فرایډي پوهېدی چې د الینا قبیلې پاته کسان به خامخا د بدل اخیستلو لپاره راځي. هغه له مخکې څخه خبرداری ورکړی و، خو د سیمبا له لاسه ورکولو وروسته رابینسن نور هیڅ کار کولو ته زړه نشي کوي. داسې ورته ښکاره کېدله لکه ټوله نړۍ چې یې ناڅاپه درېدلې وي. په همدې ناامیدۍ کې یې فرایډي ته وویل ته خپل کور ته ولاړ شه، زه نه غواړم چې زما له امله ته هم مړ سې. فرایډي چې دا واورېدل پوښتنه یې وکړه ته په اصل کې له کوم ځای څخه راغلی یې؟ رابینسن ځواب ورکړ له لوی برتانیې څخه. کله چې فرایډي دا واورېدل د هغه څېره بدله سوه. فرایډي وویل چې موږ اورېدلي دي کله ناکله د انګلستان خلک د دوی ټاپوګانو ته راځي، ځمکې یې په زور سره نیسي، خلک یې له ځانه سره بیایي، ښځې او لوڼې یې تښتوي او که څوک یې مخه ونیسي هغه په ډزو سره وژني. د فرایډي لپاره برتانیا د ظلم او درد نوم دی. هغه نیغ په نیغه پوښتنه وکړه آیا ته هم له همغه خلکو څخه یې؟ آیا ته هم زما دښمن یې؟ رابینسن نه پوهېدی چې څه ورته ووایي. بیا رابینسن په امید سره ورته وویل راځه له ما سره انګلستان ته ولاړ شه. خو فرایډي سمدستي انکار وکړي. هغه وویل زه به هیڅکله د هغه هېواد پر خاوره قدم کښېنږدم. د هغه لپاره دا یوازې یو ځای نه و بلکې د پخواني درد او شر یادونه وه. رابینسن چې دا واورېدل ډېر غوسه سو او ترخې خبرې یې ورته وکړې. هماغه وخت فرایډي پوه سو چې رابینسن هیڅکله هغه ته د برابر ملګري په سترګه نه دي کتلي بلکې یوازې یې د نوکر په توګه سره ګڼلی دی. دا خبره د فرایډي پر زړه باندې ډېره درنه تمامه سوه. د یوې شېبې لپاره یې غوښتل چې رابینسن ووژني، خو ځان یې ونیوی او له هغه ځای څخه ولاړی. رابینسن یو ځل بیا یوازې پاته سو. دا ځل یې یوازیتوب ډېر ژور و ځکه داسې څوک یې له لاسه ورکړي و چې لا هم ژوندی و. د ټاپو پرېښودلو لپاره رابینسن یوه کوچنۍ کښتۍ جوړه کړه، خو هماغه وخت رابینسن درد فرایډي بیرته راوګرځوی. هغه راغلی او ویې ویل ما هیڅکله ته پردی نه یې ګڼلی، تل مې ښه ملګري بللی یې. دا چې رابینسن واورېدل مات سو او له فرایډي څخه یې بخښنه وغوښتله. وروسته دواړو یو ځای د دې ټاپو د پرېښودو نیت وکړ. خو د وروستۍ شپې په توپان کې د دوی یوازینۍ کښتۍ په سمندر کې ورکه سوه. اوس نه وخت و او نه هم فرصت چې بله کښتۍ جوړه کړي. رابینسن په بشپړ ډول سره مات سوی و. هغه پوه سو چې حالت نور د هغه له کنټرول څخه وتلی دی. هماغه وخت فرایډي خبرداری ورکړي چې د الینا قبیلې خلک هر وخت پر موږ باندې حمله کولی سي. رابینسن پرېکړه وکړه چې له دې ځای څخه نه ځي بلکې که قبیله راغله جګړه به ورسره کوي. د رابینسن د پلان له مخې دواړه په بېلابېلو ځایونو کې جالونه او تلګانې جوړوي. سبا سهار یوه ډله ساحل ته راورسېدله، خو چې کله ځنګل ته ننوتل په دامونو کې راګیر سول. ډېر کسان هملته ووژل سول، خو پاته کسان له رابینسن او فرایډي سره په سخته جګړه کې ښکېل سول. له ډېرې جګړې وروسته هغوی ټول مات سول، خو په دې جګړه کې رابینسن پر اوږه باندې وویشتل سو او سخت زخمي سو. په ټاپو کې بیرته سوله راغله، خو د رابینسن حالت ورځ تر بلې خرابېدی. فرایډي د رښتیني ملګري په شان د هغه خدمت وکړ، خو پوه سو چې یوازې یې نسي ژغورلی. خو هغه رابینسن بیرته خپل زوړ ټاپو ته یوړی. چې هلته ورسېدل د قبیلې خلک پر هغوی باندې راټول سول. هماغه وخت فرایډي خپلې مور ته وویل دا سړی زما ملګری دی، رابینسن دی. د هغه حالت ډېر خراب دی او درملنې ته اړتیا لري. رابینسن د فرایډي کور ته یوړل سو او څو ورځې یې هلته درملنه وسوه. څو ورځې وروسته هغه بیرته روغ سو. بیا د قبیلې خلکو د رابینسن او فرایډي لپاره یوه مرګونې لوبه جوړه کړه. د لوبې قانون دا و چې دواړه باید یو له بل سره وجنګېږي. ګټونکی به ژوندی پاته کیږي او بایلونکی به وژل کیږي. هغوی دواړه پر یوه لرګي پل باندې ودرول سول او جګړه پیل سوه. فرایډي د رابینسن پر لور د برید هڅه وکړه، خو رابینسن نه غوښتل چې هغه ته زیان ورسوي. هغه وویل که یو څوک مړ کیږي نو زه مرګ ته تیار یم. هغه له فرایډي څخه وغوښتل چې هغه ووژني. د رابینسن دې خبرو پر فرایډي باندې فشار واچوي او هغه د برید لپاره تیار سو، خو ناڅاپه یوه د ټوپک مرمۍ د هغه پر سینه باندې ولګېدله. په اصل کې برتانوي پوځیانو بیا پر هغه ځای باندې برید وکړي. هغوی له لیرې څخه پر قبیلوي خلکو باندې بریدونه وکړل او کورونه یې ور وسوځوله. د قبیلې خلکو منډې وهلې، خو فرایډي د مرمۍ د لګېدو سره پر هغه ځای باندې مړ سو. رابینسن د خپل ګران ملګري د مرګ درد ونسو زغملی. برتانوي عسکرو قبیله ونیوله او رابینسن یې له خپل ځانه سره بوتلی. شاوخوا 8 کاله وروسته رابینسن بالاخره خپل هیواد انګلستان ته بیرته راستون سو. هلته د هغه ملګري میري موږ ته وښودل سوله. په حیرانتیا سره میري په دې 8 کلونو کې هره ورځ د رابینسن انتظار کړی و. سره له دومره مودې څخه هغې واده نه و کړی. هماغه وخت له شا څخه یو چا غږ واورېدل سو. هغې مخ واړوي او ویې لیدله چې د هغې مینه رابینسن بیرته راغلی دی.
له اتو کلونو انتظار وروسته دواړو یو بل په غېږ کې ونیوله. رابینسن پوه سو چې د دې مینې لپاره یې 8 کاله انتظار کړی و او بالاخره دا انتظار بریالی سو. وروسته دواړو د واده پریکړه وکړه او په همدې صحنه د مشهور رابینسن کروسو کیسه پای ته رسیږي. د کیسې په پای کې موږ ته ښودل کیږي چې فرایډي رابینسن ته یو امیل ورکړی و او ویل یې و دا امیل به تل زموږ د دوستۍ نښه وي، زه به دې د ټول عمر دپاره یاد ساتمه. په حقیقت کې دا کیسه موږ ته دا درس راکوي چې رښتینی ملګري هیڅکله انسان نه پرېږدي، بلکې په سختو وختو کې ورسره ولاړ وي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو پورې مو الله عمل سه. مننه.